قدرمنو حاضرینو، نننی پروګرام چې د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه دایر شوی، قدرمنو اساتذو په دې کې ډېره فارغ شلې. اهمیت د اقتصاد پوشیده نه دی. د رب جل جلاله کلام هم په دې باندې ناطق دی، د سید رسول صلی الله علیه وسلم احادیث هم په دې باندې ناطق دي. په خلاصه به دا ووایي چې الله پاک د مځکه پیدا کړې او د مځکې موجوده منافع او فواید دا ټول د انسان لپاره تخلیق دي. دا به د انسان یو غفلت چې هغه نعمت چې خداوند یې متعال ورکړي د هغه څخه سالمه استفاده نشي کولی، نو دا د انسان مکلفیت جوړیږي. هغه نعمتونه چې رب جل جلاله د مځکې پر سر ورته پیدا کړي یا د مځکې په نس کې ورته پیدا کړي، هغه که معادن دي، که اوبه دي، که خاوره ده، که هوا ده، د دې ټولو څخه سالمه استفاده دا د انسان مکلفیت دی. همدا ډول خاصتا اسلامي اقتصاد تر نورو اقتصادونو دا بهتري لري ماسیوا د دې څخه چې په اقتصاد جوړونه کې، په رفاهیت کې او د خلکو دپاره په هوسا ژوند برابرولو کې دنیاوي منفعت دی. خو که په صحیح او سالم نیت باندې وسي، پر هغه شرعي اصول باندې اقتصاد ته پیاوړتیا ورکول سي چې د الله تعالی جل جلاله شریعت یې وایي، بیا به په هغه صورت کې یو لوی عبادت هم وي. قدرمنو حاضرینو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تاجر په حق کې فرمایلي: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه تاجر صادق و امین تاجري په ورځ د قیامت به د نبیانو او د شهداء او د صالحینو سره په ډله کې. نو دلته د ملک اسلامي دی، نظام اسلامي دی او خلک ملت مسلمان دي. د اقتصاد په برخه کې کوشش کول اقتصاد ته ترقي ورکول، د دې مطلب به دا وي چې هم به الله راضي، هم به ملت ته نه پرسېدلي او د مکلفیت ادا کېدل وي.